وعلیکم سلام. یو ورور د پاکستان نه پوښتنه کړې د ورور پوښتنه داسې ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم لیدل په بیداری کې ممکن دي که نه؟ یعنی د بیداری په حالت کې دا اوس رسول علیه السلام د سر په سترګو لیدل کېدلی سي که نه؟ دغه مسئله محترمه اختلافي ده. د بخاري په دوه لویو شارحینو کې علامه ابن الحجر یې نه مني په فتح الباري کې، او علامه قسطلاني چې د بخاري بل شارح ده هم یې نه مني. او محترمه په موږ د دیوبند په علماو کې علامه انورشاه کشمیری، علامه زکریا کان دهلوي رحمه الله، او علامه محمد یوسف کان دهلوي رحمه الله، عدلی قاری رحمه الله، دی بیا وایي چې دا ممکنه ده. په شمایلو د ترمیزی باندې علی قاری چې کومه شرح کړې ده، جمع الوسائل بشرح الشمائل، الته دی د دې قائل د دی وی کېدلی سي. په مالکیانو کې د بخاري او شارح ده ابي جمره مالکی ورته وایي. امام سیوطي رحمه الله محترم په دې مستقل کتاب جوړ کړی، تا ویلي دلایل راته ووایه. ښه خبر دا ده وروره چې په دې مسئله باندې ته تنویر الحوالق، تنویر الحلق فی امکان الرؤیة الرسول والملک دغه کتاب وګوره، نو د په باندې ډیر وګد بحث کړی ده وروره. او علامه یوسف نبهانی په دې باندې بحث کړی ده په جامع المعجزات کتاب کې، او ډیر بحث چې په دې مسئله باندې کړی ده. یو بل عالم ممکن چې ابن طولون ده، دغه په دې مسئله کتاب سته، خو دا د امام سیوطي کتاب په اسانه پیدا کېدلی سي وروره. تنویر الحلق فی امکان الرؤیة الرسول والملک دا کتاب وګوره. سیوطي خپله د دې دعوه کوي چې ما رسول علیه السلام د سر په سترګو لیدلی ده. الله دې جوړ لره وروره کامیاب اوسه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور محمد نبی صامح په نامه پوښتنه کړې ده چې دلته یو سړی ده د یو پیر مرید سوی ده، اوس دغه مرید نارې وهي چې زه په الله قسم شیطان وینم، په سترګو باندې وینم، قسمونه کوي. نو دا څرنګه ده محترم وروره؟ که دا سړی مقصد دا وي چې په نورو خلکو باندې به زه افضل سم په دې باندې او په ما کې علامه د اولیاء موجوده سوله، دا مطلقا غلطه ده وروره. علامه د تفسیر مظهری مولا رحمه الله په تفسیر مظهری کې داسې لیکي وليس علامة الاولیاء ما زعمت العوام، دا د اولیاء علامه نه ده چې عوام ګناه کوي. من خرق العاده، من خرق العادات، یعنی دی ولی نښه دا نه ده چې له ده نه داسې شیان صادر سي چې د عادت خلاف وي. لکه همدغه سړی چې دعوه کوي چې زه شیطان وینم، دا خرق العادت کار ده. نو په دې باندې دی ولی نه ګرځېږي، نه دا د ولی نښه ده. ولا العلم بالمغیبات فانها لا توجد في كثير من اولیاء الله، ډیر د الله لوی لوی اولیاء دي، په هغو کې دغه علامې خرق، یعنی دا خلاف العادت علامې یا کرامت صادره کېدل دا د ولی علامه نه ده، ځکه په ډیرو اولیاو کې کرامت نه و. وكونه في بعضهم نادر لا يستلزم كون ذلك علامة للولاية. حتى ديوي وقد قالت الصوفية العلية الكرامة حيز الرجال لا بد استتارها. وی علماء د علم تصوف وایي چې کرامت چې دا د سړیو حیز ده. ښځې ته چې حیز ورسي کوشش کوي چې د خپل مرض پټ کړي، نو ریښتوني اولیاء چې دي چې کرامت تر صادر سي هغه پټوي، شرمیږي پې باندې. نو دغه سړی محترمه دا به کوشش کوي چې زه به خلکو ته که سړی معرفي سمه. دا محترمه حیز الرجال دا لابد استتارها ولا مزید لاحد على احد، یو سړی په بل نسی بهتره کېدلی. ومن ثم ندم بعض الرجال عن كثرة ظهور خرق العادات بأيديهم. الله دې جوړ لره وروره کامیاب اوسي. دای به اوس مقصد به دا وي چې زه اوس مشهور سم، زتي تعویذونه شروع کړم او بزرګ خلک راته وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. محترم علما وی د صحابو نه ډېر کرامتونه صادر سوي، که تابعینو نه، د تابعینو زمانه کې کرامتونه ډېر ول. نو لوی بزرگان خو صحابه ول، ولی نه دي تیر صادر سوي؟ علت هم دا ده چې کرامت د بزرګي نښه نه ده وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره.
وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده چې مثلا ازیري د یو معلم حق ده، بیا د هغه ازیري بل څوک اخلي. نو محترمه شرع کې قانون دا ده چې د چا کومه وظیفه یې باید خپله وظیفه ادا کړي، او بل څوک د چا په وظیفه کې کار ونه لري. ورور الله پاک دې روغ جوړ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې یو څوک له چا نه پیسې واخلي، مثلا یو چاته وی چې ماته دومره پیسې راکا په مضاربات باندې، بیا به زه کار پې کومه، ګټه به د ما او د تا په مابین کې شریک وي. دا خو صحیح ده، جایز ده. خدای وی دلته یو بل شرط سره لګي، هغه ورته وی چې کله دې ماته پیسې راکولې نو 1 لک روپۍ به بیا ماته د ما له رأس المال نه زیات راکوي. دا صحیح نه ده محترمه، ځکه معینه ګټه په مضاربات کې دا شرط باطل ده وروره. د عقد فاسد، عقد نه فاسدوي، دا شرط فاسد ده وروره، دا جواز نه لري، ناروا ده. الله پاک دې روغ جوړ لري. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې مونږه اعاشه چې زه مثلا مونږ څه ملګري یو چې بیا دا اعاشه یا تنخواه راسي نو هغې پسې بیا زه ورځم، نو هغه چې له مونږ نه لرې د دماغ کرا لګېږي، نو زه کولی سم چې د ملګرو نه کرا واخلم؟ ولې نه محترمه؟ ځکه چې شرعاً خو دوی د حق په تا باندې نه ده چې ته دا تنخواه راوړې، نو دوی چې تا لیږي باید تا ته کرا درکړي. الله یو که حکومت د طرف نه دا په تا باندې بار سوي او د تا تنخواه ډېرې، یعنې تا ته د دې په مقابل کې تنخواه درکول کېږي، نو بیا به ته ملګرو نه تنخواه دغه کرا نه اخلي. الله پاک دې روغ جوړ. وعلیکم السلام. عمیر حماسي په نامه یو ورور د قندهار ولایت نه پوښتنه کړې. د ورور پوښتنه دا ده چې اسم العظم سړی معلومولی سي که نه؟ محترم وروره، علامه موسی خان البازی الروحانی رحمه الله یو کتاب جوړ کړی، کنز العظم فی تعیین اسم العظم. په دې کتاب کې 50 دلایل په دې ذکر کړي چې الله همدا خپل اسم اعظم ده، د الله لفظ د الله نوم دا اسم اعظم ده. 50 دلایل په دې ذکر کړي، او تقریبا په دنیا کې تر ټولو نه جامع کتاب چې په اسم العظم باندې جوړ ده دا کتاب ده وروره. وی ګوره نو معلومات به درته وسی چې دنیا کې علماو د دې دعوه کړې ده. علماوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اسم اعظم زده، او بعضې نور علماو هم د دنیا په تاریخ کې د دې دعوه کړې ده. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د سیګریټو په اړه پوښتنه کړې ده چې څخول یې څنګه دي او د دې خرڅول څنګه دي. محترمه په دې مسئله کې د علماو ډیر اختلاف ده. علامه عبدالحی لکنوي رحمه الله تشریح کوم کتاب چې په دې اړه باندې جوړ کړی ده، نو هغه کې لیکلي چې دا ګناه صغیره ده، دوام په ګناه صغیرې باندې کبیره ګرځېږي. محترمه نو دا د علامه عبدالحی لکنوي، اگر چې علماو ډیر متفرق اقوال نقل کړي دي، خو عبدالحی لکنوي رحمه الله چې په دې سیګریټو په اړه کوم کتاب جوړ کړی ډیر مفصل بحث کړی ده. دا صغیره ګناه خو په دوام باندې کبیره ګرځېږي، ځکه اصرار په صغیرې باندې کبیره ګرځېږي وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره.